دغه امنیتي غونډه د تلې په 18 د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې پکې سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل سربیره، د امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي، د ملي امنیت رئیس تورن جنرال صبور خان ثابت، د عامه نظم د ملي وا قومندان بری جنرال نصیر احمد صافي او یو شمیر نورو ګډون کړیو. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل له ټولو امنیتي مسؤلینو مننه وکړه چې په دې وروستیو شپو او ورځو کې د دې ولایت په مرکز او اړوند سیمو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیولي دي. منګل زیاته کړه د ولسونو پر دولت حق دی چې د ژوند کولو لپاره ورته د امنیت په فضا کې ډاډمن چاپیریال برابر کړي. د وویل چې د ګډو امنیتي ځواکونو د هڅو په پایله کې د هغو ډلو او کړیو ارمانونه پوره نه شو چې د ناسمو تبلیغاتو پر مټ امنیتي تشویشونه زیاتول او په قصدي توګه د خلکو د ذهنونو خرابېدو هڅه کوله. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د ولسونو لپاره د امنیت ټینګښت په برخه کې له ټولو شته امکاناتو څخه کار واخلي. په دغه غونډه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د سالمو طرحو او وړاندیزونو سربیره بیلابیل تصمیمونه ونیول شول.